السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا خو ډیر ښایسته خوب دی د شیخ رحمه الله په باره کې، شیخ عبدالحمید رحمتي رحمه الله. دا چې تاسو لیدلی دی چې دا په ښي اړخ باندې پروت دی او ښی لاس یې مخ لاندې کړی دی، نو دا اشاره دی چې دا اتباع د سنت پکې وه، متبع السنتو، او د اتباع سنت د وجې نه دا په شهادت باندې ورسولی شو. او دا خبره چې سپینې جامې دي، دا بل هغه تبشیر دی، بشارت دی. هغه دا دی چې مړی څوک سپینو جامو کې ویني هغه جنتي انشاء الله. لکه روایت کې راغلی دی خدیجة الکبرا رضی الله عنها ویله چې یا رسول الله، ورقه بن نوفل به جهنم ته تللی وی چې نه، هغه ما په سپینو جامو کې ولیده، سپینو جامو کې. او درېیمه خبره دا ده چې زه وږی یم او ډوډۍ مې نه ده خوړلې، روټۍ، نو دا شهادت دی انشاءالله. بل احیاء عند ربهم یرزقون. تاسو خو خوړلې ده، ورته ما نه ده خوړلې، زه وږی یم، رزق ورته ورکولی کېږي. او د لیدونکي دا ترغیب دی چې دغسې دعوت کې دلچسپي اخلئ، که حق باندې ووجلی شئ نو عاقبت به م ښی. او دا بل خوب چې دی شیخ کس والی دی، دا قاتلان به الله شرمۍ په شرمونو باندې او رسوا کوي به. او قمیص یې تیسلی دی، قمیص تعبیر چې کوم دی دا ایمان دی، دا د ایمان نه خلاص دي. دا کارونه چې څوک کوي دا د ایمان نه خلاص دي. حدیث کې قمیص تعبیر چې کوم دی دا په ایمان سره راغلی دی، نو د ایمان نه خلاص دي. الله لې رسوا او ذلیله کې لکه د خوب کې چې دا تعبیر دی چې د قمیص یې تیسلی دی. الله عز وجل د شیخ صاحب هغه شهادت قبول کړي او دې کې بشارت دی. الله سبحانه وتعالی د حق پرستو حفاظت وکړي. الله عز وجل د حق پرست علما چې کوم دي دا حق باندې قایم او دایم پاتې کوي، استقامت الله عز وجل ورکړي او اخره کې د الله عز وجل موږ ته شهادت را نصیب کړي. والله تعالی اعلم.